انا لله و انا الیه راجعون. بابا دای څوک وشتو؟ زویا زمونږ د علاقې یو مولوي صاحب چا بې ګناه شهید کو. بابا دته ګناه څه وه؟ زویا د ده ګناه دا وه چې ده به دلته د امن خبره کوله، ده به دلته د پښتنو د خوشحالۍ خبره کوله، ده به د پښتنو د یووالي خبره کوله، ځکه یې دی بې ګناه شهید کو. بابا اوس په مخې ته څه کېږي؟ اوس په صرف او صرف په سوشل میډیا باندې تش پوسټونه چې موږ معذرت کوو، ډېر بدو شو او ډېر خفه یو، خو دغه خفګان به صرف او صرف 3 ورځې. د 3 ورځو نه بعد به زموږ نه هر څه هېر شوي، د عام معمول مطابق به زندگی او پیرې بیا شروع شي او زموږ نه به دغه مشران هېري. صرف او صرف په سوشل میډیا پوسټونه به کېږي. لکه زیشانه نن خو یو بل مولوي صاحب بې ګناه وجدلی، څه به کوو؟ انا لله و انا الیه راجعون. څه به کوو؟ خازوړ طریقه کار دی که نه؟ ورشه دا موبایل نیسته چې په دې مړینې په یو ډالر به وګټو. زمونږ د پښتنو نور څه کار دی، خپل پوزیشن پکې صحیح راوله. په دې ټایم کې ویډیوګان چې دی په پاریو کې او ماشاءالله دا چې دی نن سبا د ده دا ویډیوګان چې دی که نه دا ډېرې زیاتې ځي. صحیح دی، برابر دی؟ او ښه توله دی. السلام علیکم ملګرو. د غم نه ډېر ډک یو خبر دی چې نن بیا یو پښتون ورور چې دی هغه شهید کړی شو او زمونږ د پښتنو دا وینې چې دي دا ډېرې زیاتې بې ځایه ځایه تویېږي، ځکه چې زمونږ د پښتنو بیخي د تپوس څوک نشته. نو دا ویډیو چې دی دا ورسره ډېره زیاته ځکه شیر کوي چې دا خبره ډېره یو اهمه ده. ګروپونو ته یې شیر کوي، کمنټسونه ښایسته ښایسته وکوي، ځکه چې نن سبا تاسو ته پته ده چې زمونږ یو پښتون ورور چې دی هغه بیا شهید شو. موږ له د خفګان اظهار پکار دی، نور خو زموږ څه وس نه کېږي، خو دغه یو کار پکار دی چې دا ویډیو ډېره زیاته شیر کوي. جی ټیکتا ولې نو دا زما فرض جوړیږي، دلته په ما د قام اعتماد دی، بالکل زه به درځمه په اسمبلی کې به په دې خبره کومه انشاءالله بالکل په دې کې به زه ستاسو سره شمولیت کومه، په دې خبره باندې به زه خپلې خبرې چې دي دا به د اسمبلی په فلور کومه انشاءالله. اوکې، السلام علیکم. السلام علیکم صاحبه. وعلیکم السلام. خیر شه صاحبه. یوه بله د غم نه ډکه واقعه وشوه او دا تاسو وګورئ. اوه دا به الله ته منظور پته کې به موږ څه وکړو. دا خو ډېر د افسوسناکه واقعه راغله مخې ته، ډېر افسوسناکه. الله ګواه دی چې زه هم نشم برداشت کولی. دا به الله ته منظوره وه او ته به یو کار وکړې، یو تعزیتي پوسټ به ولګې زما له طرفه چې په دې واقعه کې موږ د دوی د خاندان سره په غمرازۍ کې شامل یو. صاحبه موږ دغه پوسټونو ته ناشو چې د خلکو سره غمرازي وکړو، موږ نور هیڅ هم نشو کولی. ستا د خبرې مطلب څه دی؟ ویل څه غواړې چې زه به تجارتي پوسټ ولګومه؟ ته ما پېژنې چې زه څوک یم؟ ته زما د پاور نه خبرې؟ زه چې دې کرسۍ ته ناست یم. صاحبه ستاسو دا پاور په دې وخت کې پکار و چې تاسو د خپلې عهدې نه استعفا ورکړی وې. تا به د پښتنو دپاره یو جهاد کړی و. دا ته ماته وې ما چې دا 25 کاله سیاست وکړو، دې کرسۍ ته ما ځان را رسولی دی. زه اوس استعفا ورکړم، که زه استعفا ورکړم دا مړی به راژوندی شي؟ که دا مړی راژوندی نه شي نو که تاسو استعفا ورکوئ نو کېدی شي چې نور قتل عام ونه شي. د غیب علم تا سره دی. ګټ آوټ، وځه. ډېر بدو شو، د افسوس خبره ده. یو پوسټ کومه یاره. ښه د مولانا په خبره کې یو پوسټ کې او که نه یاره ما خو د سهار نه یو 20 پوسټونه وکړو، خبرې اکاونټ مې ډېر برابر شو دی او فالوورز را روان دي، لایک را روان دي. هم وکړئ اوس به درې زه ځم کوم یاره. دا صحیح. پاپا غم ختم شو. او زیا غم ختم شو. عموما د پښتنو غم صرف او صرف 3 ورځې، خو دا غم په 2 ورځو کې ختم شو. اوس په صرف او صرف د یو بل شهید انتظار کوو. بابا زموږ د خلکو له څه کول پکار دي چې دا غمونه پرې بیا نه راسي. زویا دا خلک زما او ستا نه ښه پوهېږي چې په دې وخت کې موږ له څه کول پکار دي، خو دا خلک ځان نه پوهه کوي. دا خلک دلته کې د یو قوم په حیث باندې ژوند نه تیروي. دا خلک صرف او صرف یو کنډک پاتې شوی دی.
په دې خاوره یې صرف یوه ګڼه جوړه کړې ده. دا صرف او صرف زنده‌باد مرداباد دپاره ژوندي دي. پرون هم شهید، نن هم شهید، سبا هم شهید. صرف او صرف پښتون شهید، پښتون شهید. دا